د خوست ولایت امنیه قمندانۍ د نوې اداري ودانۍ د جوړېدو د چارو پیل. د خوست ولایت امنیه قمندانۍ د اداري ودانۍ د بنسټ ډبرې کېښودو مراسمو کې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د هیواد اوسنی ارامه وضعیت لوی نعمت یاد کړ او زیاتولی چې د ولس د بېسارې همکارۍ د مجاهدینو د سرښندنو له برکته د یو داسې عادل او شرعي نظام درلودونکي یو چې د هر هیوادوال حقوق پکې خوندي دي. ښاغلي سراج الدین حقانی د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې لکه څنګه چې په ټول هیواد کې پرمختیایي پروژې جریان لري داسې به دا لړۍ دوام وکړي تر څو د یو پرمختللي هیواد درلودونکي واوسو. اوسنی وضعیت د ډېر لوی نعمت دی. افغانان د دې سرتسري امنیت ډېر خواهشمند دي، ډېر انتظار یې وکړو. خدای پاک نن موږ تاسو ته دا نعمت تر نصیب کړو چې د ولس اعتماد د دې همکاري د دې د برکت الحمدلله موږ نن د داسې یو لوی سرتسري امن نه برخمن شوي یو. د امنیه قمندانۍ یا د اداري ودانۍ په 3 پوړونو کې د 1 میلیون او 500 زره افغانیو په ارزښت سره د کورنیو چارو وزارت د مالی او انکشافي بودیجې په مالی لګښت سره جوړیږي چې د 15 میاشتو په موده کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه ودانۍ په 3 پوړه کې جوړیږي چې په هر پوړ کې 10 دفترونه دي، یو دنه پکې د کنفرانس روم ده او بل عصري اشپزخانه ده او یو دنه د اوبو ذخیره ده پکې او یو چې د څا ده پکې او د احاطه چې د قمندانۍ دغه 42 جرپه ده. د یادولو ده چې په یادو مراسمو کې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په شمول د یاد وزارت لومړی مرستیال مولوي محمد نبی عمري، خوست والی مولوي عبدالقیوم روحانی، امنیه قمندان حافظ عبدالرشید عمري، د بیلابیلو ریاستونو رئیسانو او ګڼ شمېر نظامي او ملکي کسانو ګډون درلود.